د راپورونو له مخې قطر عربي هیواد په منځني ختیځ او یو شمېر نورو هیوادونو کې د ترهګرو ډلو سره نظامي او مالي مرستې کوي. امریکایي رسنۍ فاکس نیوز په خپل یو تازه خپور کړي راپور کې لیکلي چې د دوی د مندونو پر بنسټ قطر هیواد په منځني ختیځ کې د ترهګرو ډلو او ګروپونو سره هر اړخیزې مرستې کوي چې د سیمې امنیت یې ستر ګواښ پیښ کړی دی. فاکس نیوز همداراز لیکي قطر هیواد منځني ختیځ کې د نورو ګروپونو په شمول ترهګرې ډلې حزب الله سره هم مالي مرستې کوي چې یادې ډلې د دوحې مرستو څخه په استفادې نورو هیوادونو کې د شیعه سني جګړو ته لمنه وهي او ګڼې ستونزې جوړوي. د یاد څېړنیز راپور له مخې د قطر هیواد شاهي خاندان د حزب الله ډلې سره د مرستو لپاره مستقیمې اړیکې لري او پکې دخیل دي. د چارو یو شمېر کارپوهان وایي د قطر شاهي هیواد یادې کړنې د ټولو نړیوالو اصولو او کنوانسیونونو خلاف عمل دی او باید ملګري ملتونه په دې اړه جدي اقدامات وکړي. د نړیوالو چارو کارپوه محمد بشیر غفارزی د قطر لوري د خپلو سیاسي موخو لپاره د ترهګرو ډلو سره مرستې د ملګرو ملتونو د هغه منشور خلاف ګڼي چې پکې لیکل شوي د نورو هیوادونو په چارو کې د مداخلې لپاره باید له هغه ګروپونو سره اړیکې ونه نیول شي چې د دولتونو ترمنځ روابط خرابوي. دی وایي د افغان سولې په برخه کې هم قطر په رښتیني ډول مرسته نه کوي بلکې غواړي د وسوالو طالبانو د لارې د افغانستان راتلونکي کې خپلې ګټې خوندي کړي. یو د مهمو مسایلو چې په اصطلاح قطر تر ډیره پورې کوشش کړی دی چې طالبان د خپل ځان سره وساتي. دوی کوشش کړی دی چې په عین وخت کې قطر داسې یو حالت وساتي چې د حکومت سره هم اړیکې وساتي او طالبانو سره هم، خو تر ډیره پورې دوی د طالبانو په دې خاطر ملاتړ کوي چې دوی که چیرته په افغانستان کې سوله راځي دوی به دغه کریډټ تر ډیره پورې په خپل ځان کې د خپل ځان ته بیا اخلي چې په افغانستان کې وتوانېدل دوی مرستې ویلي دوی هغه کوم کوربتوب چې په اصطلاح په افغانستان کې چې دا یو 4 لسیزې د جګړه وه دوی ورته د پایټکه کېښودو. د چارو کارپوه نصرت هم وایي قطر په واضحه او ښکاره توګه په افغانستان کې د ترهګرو وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي او دوحه کې ورته دفترونه او کورونه ورکړي دي. دی وایي د قطر هیواد پلازمینه دوحه اوس د ناوړو سیاستونو او استخباراتي کړنو په یو مرکز بدل شوی دی. قطر نه یوازې دا چې په افغانستان کې تل د هغو ډلو شاته درېدلی دی چې هغه دلته د یو جوړ نظام او یو سیستم په مخالفت باندې جنګیږي او د نظام د منځه وړل غواړي، بلکې قطر د په خپلو علني کوششونو کې د میډیا او د لارې لکه الجزیره او همداسې په خپلو خفیه کوششونو کې ډېر ځایونه دا په ثبوت رسولي چې تل د هغو ډلو شاته دوی ولاړ دي چې هغه افراطیت ته کار کوي او افراطیت د افراطیت د لارې غواړي مثلا د جوړو هیوادو جوړ نظامونه د منځه یوسي. د ویلو د چې تر دې وړاندې د سعودي امارات او بحرین په ګډون یو شمېر هیوادونو په قطر باندې له دې امله بندیز لګولی و چې د ترهګرو ډلو او د ترهګرو د ملاتړي هیواد ایران سره مرستې کوي.